په ډېره چټکتیا او چسپاندې روانه ده هېواد پر جوړښت د تلوارې روانه ده په ډېره چټکتیا او چسپاندې روانه ده هېواد پر جوړښت د تلوارې روانه ده هېواد پر جوړښت د تلوارې روانه ده. صدیق الله صمیم یم د احمد خان کلاچې پروژې منیجر یم. زمونږ په پروژه کې دوه برخې شامل دي. اوله برخه یې کانال ده چې د پروژې غټه برخه ده. 330 متره اوږدوالی لري دا کانال، 1 متر عرض ده، 2.5 متره یې جګوالی ده. په ضمن کې موږ ورسره څنګ کې یو بله برخه لرو چې د سړک برخه ده. سړک په برخه کې موږ 2 کوڅې لرو چې ټوټل اوږدوالی 129 متره ده او عرض چې ده عرض په حدوداتو د مؤفسط ډول کې ونیسو 4 تر 4.5 مترو پورې راځي، مګر عرض وایي چې عرض متفاوت تقریبا تر 15% پورې کارونه په مخ تللي دي. انشاءالله که ژوند باقي لو تر راتلونکي 2.5 إلى 3 میاشتې پورې به کوانټیټي او کوالټي له اړخه به انشاءالله غني پروژه پر مخ ویسو. دا کانال خو پخوا تاسې کتل چې د ساحو کې ډېر مشکلات و، د خلک ډېر مشکلاتو سره مخامخ و، دلته بدبویان وي، د خلک مریضان کېدل، خامخا مشکلاتو سره مخامخ ول. موږ یې شروع له هغه صفري نقطې نه وکړه چې د 330 متره اولنۍ نقطه ده. اوسنی حالت چې ده تاسو وینئ سنګکاري روانه ده، په ضمن کې څنګ کې ورسره کندنکاري روانه ده. ټول کارونه موږ په موازي شکل سره تر څو هغه وخت چې موږ ته په هغه وخت کې په خپل زمان سره د پروژه پای ته ورسوو. موږ سره په دې پروژه کې نظر خپل ضرورت ته کارګر راغواړو. فعلا موږ سره 119 کارګر کار کوي. په دې کې 2 برخې دي، یو سکیل دی، یو ان سکیل دی. سکیلو برخې 22 نفر سکیل دی او 95 کسان ان سکیل سره کار کوي چې عملاً تاسو په ساحه کې ټول کسان وینئ چې عملاً کار کوي. نړۍ را سره بیا هم په مزغې روانه ده، نړۍ را سره بیا مشکلات بیخي ډېر و، ناجوړیانې و، شل مشکلات و. دغه څه خلک مو په کار اخته سوله د دغه محل ده. نو موږ ډېر خوشحاله یو د دغه خلکو سره چې موږ ته دلته ښه کارونه راکوي. دغه ښه کار یې کړی دی چې دغه نالۍ دا پاکه سوله، سنګکاري کېږي. ډېر ښه کار یې موږ ته کړی دی. بیخي په دې وله داسې خوشحاله یو چې دغه چترلي و، دا بوی و بلا، دا خساک، دا د ورچ دي، دا خو موږ پاکې اوبه پکښې چې روانې شي دا به نو څونه خوند وکړي. موږ ډېر خوشحاله یو. مننه خیر اوسې چې اول شروالي موږ دغه د کار زمینه مساعده کړې ده. دا ځوانان دا زموږ د کلي د محل د ګذر ځوانان چې پر دې کار باندې دي. په آینده کې موږ د شروالي دا غوښتنه کوو چې دا زموږ ځوانان دا زموږ محل ته لکه وزا کانال چې دی دا ډېر موږ د دې سره ډېر په تکلیف و. موږ په دا کار کې ګډون نه کړی دی او دی الله تعالی یو وزونه ورکړي چې نورم پرمختګ ورکړي او نورم دا بیکاره ځوانان په کار باندې وګماري. شاهي روانه ده په ډېره چټکتیا او چسپاندې روانه ده هېواد پر جوړښت د تلوارې